بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وای ژیره خریل او کوچني کول په ګناه کې فرق لري که یا؟ او که یې څوک ګناه نه بولي نو دا څه حکم دی؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر ژیره پرېښولو باندې ډېر ټینګار سوی دی. بیخي ډېرو علماو کلک کلک دلایل پر ژیره باندې ویلي دي. ژیره پرېښول دا د تمام امت بزرگانو تر ننه دا عمل جاری ساتلی دی په تواتر باندې. هر څه بزرگان، مشایخ، محدثین، مفسرین، فقها ټول په ژیرو کې راغلی دي او ژیره یو بهترین لازمی عمل بللی دی. او دا چې ژیره یو څوک پرېږدي، قبضه څه ته وایي؟ یعنې دا چې یو څوک تر یو موټ ډېره کوچني کړي نو دې ته خلک ژیره وهل وایي یا ژیره کوچني کول وایي. دغه یو موټ اندازه چې قبضه ورته ویل کېږي، دا امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه دا قول را نقل کړی دی چې قبضه دا یو موټ دی. او د دې پرته د نورو مذاهبو علماو بیا قبضه تر دې کمه هم یاده کړې ده. بعضو علماو یې خو اکثرو دغه یو موټ اندازه یاده کړې ده. یعنې دا چې زموږ مذهب دا دی، زموږ د مذهب د علماو فتوا دا ده. نو که چیرې یو چا تر موټ کمه کړي، زموږ د مذهب فتوا خو دا ده چې دغه سړي چې کومه طریقه سنت وه هغه یې نه ده پر ځای کړې. منتها په ګناه کې به د ژیر خریلي او د ژیرې کوچني کوونکي فرق وي. ځکه دا زموږ د مذهب د علماو قاعده ده چې په هره مسله کې اختلاف پیدا سي، خپله دا اختلاف تخفیف فایده کوي. نو چون اختلاف ستا په دې کې او دلایل ډېر دي پر دې باندې، نو په لحاظه د ژیرې کوچني کولو ګناه به تر ژیرې خریلو کمه وي. خو سنت زموږ د مذهب علماو تحقیق دا دی چې سنت دې سړي برپایه کړی نه دی. خو داسې نسو ویلی لکه زموږ په ټولنه کې چې دا خبره عامه ده چې ژیره کوچني کول دا تر ژیره خریلو لویه ګناه لري، او نه داسې ویلی سو چې ژیره کوچني کول هغسې ګناه لري لکه ژیره خریل. یوازې په دغه قاعده باندې چې اختلاف پکښې دی، نو لحاظه موږ ویلی سو چې ګناه به یې تر هغه سپکه وي، خو سنت یې برپایه کړی نه دی. او د دې خبرې څخه بیا دا شی مه اخلئ چې فلان مولوي صاحب ویل چې ژیره کوچني کول دونه ګناه نه لري. دا زموږ د مذهب فتوا ده چې څوک ژیره کوچني کړي نو هغه سنت طریقه یې نه ده پر ځای کړې. دا ما په دې خبره وکړل چې چون د علماو پکښې اختلاف دی، نو لحاظه دغه اختلاف یو ګناه تر خریلو راکموي. په دې اړه باندې ډېرو کتابونو د ژیرې د قبضې او د ژیرې اهمیت په اړه خبرې کړي دي. زموږ د مذهب مشهورې فتاواوې ادر المختار و خشی ابن عابدین شپږم جلد صفحه 407، بحر رائق جلد 3 صفحه 12. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.